أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة فیل مکی سورت تے پدې کې 15 آیتونه یو رکو. مخکی سورت کې الله پاک دا مال بیان وکو الذي جمع مالا وعددا. دلته الله پاک فرمایي چرته مال دی ما ته پنا فرمانی او په مخالفت باندې رانوي. یعنی مال سراسر دا سینه چې خامخا مال دا ناکار شي. صحابه کرام لهم الله مال ورکړو. حضرت عثمان رضی الله عنه نو صحابه کرام نو مال دا د انسان د پاره دا سي سراسر د ناکامۍ او یا ناکار سیز نه مطلب دا چې د الله په نافرمانی دراونه ګرځي. کله مال د وجنه تباغي او سرکسه شوي نو الله پاک وایي چې بیا د ابراها واقعا هغه تانه دا اوریدلی. قارون واقعا تانه دا اوریدلی چې سره د مال نه مې په ځمکه کې وردننه. ابراها د مال او د عقدې د وجنه دومره په سرکشۍ کې راغی چې کله د خلق لیدو چې دا ډلې ډلې را روان نو د تپوسو چې دا سوجه ده چې دا خلق دومره ډلې ډلې روان دی او یو طرف ته ځي. نو هغه ورته وایي چې تا ته پته نه ده په مکه کې یو کور دی چې د هغې نوم دی بیت الله کعبه او د هغې دپاره دا خلق روان دی هلته جمع کېږي. نو د ابراها په زړه کې یو لالچ پیدا شو چې دا دومره تجارت او دا هر څه دا ټول هلته کې منتقلیږي. نو د په حبشه کې حبشه چې د هغې یو ښار یمن د هغې دارالخلافه صنعا په هغې کې د یو ځای جوړ کړو چې هغې له یې هم نوم بیت الله کېښود او وی خلک به دلته راځي طواف او دا به دلته کوي. نو یو قریشي لا قار ورغې غصه شو. نو هغه هلته لاړو او هغه ځای وله ګنډه. نو دوی چې زه دا کعبه دا ورانومه دا پرېږدمه تر څو پورې چې مې دا ختمه کړې نه نو زه په قلاره نه کړم. او د هغه زیږي نه د شپېتو فوجیانو سره او سره د هاتیانو چې سو سره هاتیانو مو په هغه وخت کې وایي د هاتي نه داسې کار اغوستو لکه د شیول نه چې نن سبا اغوستی را روان شو د بیت الله شریف د ورانېدو په اراده باندې. نو په لاره کې د قریشو ساوري دا بسریدو هغه د نیو. نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح حضرت عبدالمطلب صاحب او خان هغه ونیو. نو چې هغه ته کله ردی خبر ورسېدو
نو دې پسې لاړ او دې د قد و قامت نه هم باډیدارو د شکل و صورت نه هم انتهایی ښکلی نو چې د ابرهه په ده باندې نظر ولګېد نو ابرهه ډایرک د دا هغه رعب په ده باندې راغی او ده وویل چې یاره هر څه چې دی خو د بیت الله شریف په باره کې څوک راغی چې هغه ورسره مخامخ شو او کېناستو نو هغه ته د خپلو اوښانو مطالبه نو ابرهه ورته وویل چې دا څنګه قد و قامت او په کم انداز کې نو زما ستا د دا ګمان نه ته د بیت الله شریف په باره کې ما وی چې راغلی او ستا سره د خپلو اوښانو غم دی نو عبدالمطلب صاحب ورته وی چې د اوښانو مالک زی مره دې تپوس ته ځم او د بیت الله شریف مالک بل دی هغه به د خپل کور تپوس کوي چې کله خپل اوښان واغستو او دی لاړو نو د مکې نوجوانان هغه هم په جذبه یعنی رده مخالفت مقابله طرف ته دراوتو د هغو اراده وه عبدالمطلب صاحب ورته وی چې نه تاسو د خپل کورونه د زیږونه پرېږدئ او غرونو ته وخیژئ او د خدای نه دا یقین چې ابرهه دې ته په غلط نیت باندې قدم هم نشي خبرې دې ته نږدې کېدل دا خو ډېره لویه خبره نو چې کله ابرهه دی رانږدې شو نو الله پاک پې د مارغانو په شکل کې یو قسمه مرغۍ راولېږلې چې د هغو په مکوخه کې هم ګټې وي او په پنجو کې په یوه پنجه کې یوه ګټه په بله پنجه کې بله ګټه په روایاتو کې دي چې دا د دې مسورو د دالو د په مقدار باندې او بعضې وایي چې د چڼې د دانې په مقدار لیکن پاور یې دومره سیواو چې د انسان او د اتینه به لاندې ووته او د به یې سري نو الله پاک په دې کې فرمایي چې ګورئ چېرته په نافرمانۍ د مال ماته را مخامخ نه کړي که په دې صورت باندې راغلی نو بیا مخکې حشر د ابرهه وګوره چې هغه زما د کور په مخالفت باندې راپاسېد د مال او د عهدې د وجې نه په هغه کې دومره سرکشي راغله الله پاک وایي انجام یې څه وګرځېد نو الله پاک فرمایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر یعنی الم تعلم آیا ته خبر نه کیف فعل ربک چې څرنګه کار وکړو رب ستا باصحاب الفیل د هتیانو والا سره الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیا وای نګرځو تدبیر ددو چلول ددو فی تضلیل ناکا هغه ناکام شو په خپل تدبیر کې ددو خو مطلب دا چې موږ به بیت الله شریف وران کو او خپل کعبه موږ جوړ کړی دا ټول خلک په الترازی نو دا ثم تجارت دا چې راځي نو دا به موږ ته پدې به زمون قبضه راشي الله پاک وی وارسل علیهم طیرا ابابیل او راولېږل په دو باندې طیرا مارغان ابابیل ډلې ډلې ابابیل د مرغۍ د قسم نوم نه دی دې معنی ده ډلې ډلې چې جوق در جوق په دو باندې د مرغو د سیلونه ترمیهم بحجارة من سجیل وشتی په دو باندې بحجارة غټه من سجیل د پخې کړې شو نه پور باندې سجیل چې دا جوړه د خټې نه لیکن دا پور کې ګرم کړې شي او پخ شي کدا مردکه چې کله د ووزي نو د بارودو د ور د په وجه باندې نو د هم سور شي دومره ګرمي چې په دغه ټیم باندې کده په غیر د انسان د جسم نه ولګي او دته د انسان لاس کو نګوتي ولسی نو دا ګټي دومره ګرمي کړی شي په دومره پاور باندې لکه مردکه چې فجعلهم كعصف مأكول نو وای ګرځول دو كعصف پشان د غیا مأکول خړلې شي
یعنی کما گیا چې ساوري خپل داغې نه رستو په دې اخر کې چې کم ګن من پاتې چې انسان د دې ساورو د اولاد دی ودی او هغه پر خپل کې پامه شي دغه شان چې الله پاک کوئی چې دو اعمال کوي الم تر کیف آیت نګوري سرنګي کار وکړو الم تر آیت نګوري کیف فعل سرنګي کار وکړو ربک ربستا باصحاب الفيل د هتیانو وال سرا علم يجعل كيدهم آیا وای نګرځو تدبیر ددو فی تضلیل ناکاما وارسل علیهم او راویلی کلی پدو باندی طیرا مرغی ابابیل ڈلی ڈلی ترمیهم چی وشتیتو بحجارت پگٹو باندی من سجیل پاور بانی د پخی کڑشونا فجعلهم پس وگرزولیدو کعصف مأکول پشان د گیا خوڑلے شوی